ملګرو سلام، خدای دې وکړي چې ښه اوسئ. یو متفاوته ویډیو ده، تر وروسته سره وګورئ چې چیرې چیرې تاسو بیایئ. کله کله به داسې وي چې تاسو هم یوه ورځ څو کارونه ترسره کړئ، لکه زه چې دا نن کوم. سهار مې خپرونه بامداد خوش خپرونه کوم. وروسته له هغه څخه هم یو بله مهمه جلسه ده او اوس هم یو بله نور کارونه. باید دا کالي یو چا ته تسلیم کړم، بیا نو تاسو راسره اوسئ چې چیرې بیایم. دا یو کار خو مې وکړه، جامې مې د خپرونې تسلیم کړلې چې هغه یوسي چرمن ډیزاین ته. البته اوس نو مازدیګر ته، اوس نو سهار ده، ټوله چې څو بجې دي فکر کوم 11 به 11 ځکه لس نیمې بجې موږ جلسه درلوده. نو دلته دفتر کې یم، د دې چې نه ځو او داسې دلته اجازه ډېره د ویډیو نه لرم، نو لنډه ویډیو اخلم. نور بیا د بعد مې له تاسې کیسې وکړو، هر چېرې چې لاړم تاسې ویډیو اخلم. واقعا څومره چې کار هم کوم خوشاینده ده، ځکه چې واقعا یو ښه دلیل لري. راسره اوسئ، حتما پرې پوهېږئ. دفتر نه راووتلم، حجانو مخکې له مخکې رارسېدلی دی او همدومره چې زه به ټوله ورځ کار کوم. قیس هم راسره دی. سلام. قدرمنو ملګرو راغللو منډۍ ته، ځکه چې غواړم ځانګړي کسان ته ځانګړې ډالۍ واخلم. د دې ډالۍ ترڅنګ قیجان دغه دستمالونه هم چې نوي راغلي ول زما لپاره یې خوښ کړل او په خپل خوښه په خپل ذوق دلته یې هم راته ویل چې امتحان یې کړه چې زه وګورم څنګه ښکاري. بیا نو ما هم پرېښوده چې په خپل ذوق یې متفاوته ډیزاینونه متفاوته رنګونه یې راته واخیستل او د دې ترڅنګ یو ښایسته پټو او یو ښایسته شال مو هم واخیستی. له دې ځای څخه هم راغللو چې عمره مبارک دغه دستمالونه واخلو. دلته هم تاسو وینئ چې څومره ښکلي ګلان. کله چې منډۍ ته لاړ شئ دومره ستړیا کې نو حتما یو ګیلاس د نیشکر یا ګني اوبه باید نوشیجان کړئ. زه خو همیشه دا عادت لرم ځکه واقعا انسان ته ځانګړې انرژي ورکوي. د دې ترڅنګ اوس هوا سړه ده نو دغه جواري هم ډېر خوند کوي. ما خو ځان سره واخیسته، ولې قیجان نو د مغلارې